چې زه تاسو دې ولایت مخې ته زه پېټرول ځان باندې اړوم چې غاږ مې نه اخلي زما باندې داسې حال راغلی دی. نور دا ځوان محمد آغا فریادي نومیږي. 10 کاله یې د ملي ځواکونو سره د جګړو په سنګرونو کې تیر کړي دي. فریادي د افغان کمانډوي ځواکونو سره د بریدمل په توګه د هرات ولایت په شندن ولسوالۍ کې دنده مخته وړله چې یوه ورځ یې ځای پر ځای شوي ماین ترې سترګې واخیستې او رڼا دنیا یې پرې تیاره کړه. د خپلو ملګرو سره یو ځای د ماښام په توره تیاره کې د هرات شندن ولسوالۍ ته ځانونه رسوي او د حکومت د مخالفو وسلوالو سره په جګړه اوړي او دا جګړه د شپې تر 2 بجو دوام کوي. محمد آغا زیاتوي کله چې له خپلو ملګرو رابېرېږي ماین پرې چاودنه کوي. زه خپله په شندن هرات شندن ولسوالۍ کنډه کې 4 کې وظیفه وه او وظیفې ته لاړم. شندن ولسوالۍ وایي سقوط کېږي، سقوط ته ورغلم. وظیفه موږ قطار ورغلو او هلته ما په 3 بجې جنګ شروع شوی، د 12 نه شروع شوی تر 3 بجو پورې او زه په ځان پوه شوی نه به مې انداز وهلی یم. سترګې مې لاسه ورکړلې. محمد آغا فریادي په روغتون کې د 2 ورځو بستر وروسته داسې خبرې اوري چې دواړه سترګې ماین چاودنې ترې اخیستې او نور به دا رڼا دنیا پرې تیاره وي. فریادي اوس د دې ارمانجن دی چې کاش نوی زیږېدلی زوی یې یو ځلې لیدلی وای. غټ ارمان مې دا دی بچی مې یو بچی مې خدای پاک راکړی دی او یو بله مو دا راکړی دی. دغه ارمان ما په زړه باندې زه خو هر سړی خپل اولاد خپل بچي لري. زه د بچي ارمان باندې وم چې ما خدای پاک ما نه بچي پاتې شو، بچي ما ونه لید په خپلو سترګو. ما د بچي حفاظت ونه کړې، ما د بچي باندې مکتب ونه ویل، ما ته درس پرې ونه ویل. 10 میاشتې کېږي چې محمد آغا فریادي له خپلو ملګرو بیل شوی او په کور دی. دی وایي حکومت پرې معاش هم بند کړی او ده ته 18 کسیزه کورنۍ هم ور په غاړې ده. زما مور، زما ورونه، زما خویندې، زما ماشومان ټول په ژړا په ګوا ویر فریاد باندې دي. صحیح ده سترګې مې ورکړې، ته ما وطن بچی وې، صحیح وطن په خاوره دې سترګې ورکړې. ولې دا حکومت د دولت د افغانستان دولت تا پرېږدي؟ زما د مریضۍ تداوي غم نه دی شوی، زما د کور غم نه دی شوی، زما د واسکې او د تقاوت غم نه دی شوی. ای مسلمانانو تاسو خو زما غږ واورئ که نه؟ ای والي صاحب یا رئیس جمهور صاحب زما غږ ولې نه اورئ تاسې؟ محمد آغا فریادي وایي سوال کول ورته د زهرو له غړپه هم سخت دي، نو پکار ده چې حکومت یې هم د سترګو درملنه وکړي او هم یې د کورنۍ د نفقې برابرولو په برخه کې د لاسنیوی وکړي. فریادي وایي پکار ده هیوادوال یې ولسمشر غني ته د غږ په رسولو کې ورسره مرسته وکړي.